قدرمنو ځوانانو، نن چې تاسې دا علمي سفر پای ته ورسوئ، 14 کلنی سفر مو پای ته ورسوئ، الله رب العالمین په دې میدان کې کامیاب کړاست، یو لوی احسان و انعام د رب جل جلاله دی زموږ ستاسې سره. نو قدرمنو ځوانانو، چې الله رب العالمین نن کم احسان ستاسې سره کړی دی، په دې اوږده سفر کې کامیاب کړاست، تاسې د یو لوی نعمت څخه برخمن یاست. تر ټولو لومړنی نعمت د انسان دپاره په خپله زندګي کې هغه ایمان دی، ځکه ایمان داسې یو نعمت دی چې تا به د جهنم خلاصوي. ایمان داسې نعمت دی چې ستا څخه به الله پاک راضي کوي. ایمان داسې نعمت دی چې ته به سرخرو یا کامیاب یا په دنیا او په آخرت کې. بیا د انسان په زندګي کې نعمتونه ډېر دي، خو بیا بهترین نعمت هغه علم او پوهه دی چې رب جل جلاله یې چاته ورکړي. تاسې رب جل جلاله په دې نعمت د پوهې د علم ونازولاست. قدرمنو ځوانانو، نن چې کومه وړتیا در سره ده، کوم استعداد در سره دی، دا استعداد او دا وړتیا ستا سره امانت ده. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. تر اوسه خو دا استادان مبارکان په دې مکلف وه، د دې سره چې کوم امانت و د هغه انتقال باندې مصروف وه، تاسې ته د علم د انتقالوئ. هره ورځ تاسې د خپله ځان سره یو ذخیره د علم اخیسته. نن خو تاسې یو لوی بار د ځان سره د علم لرئ. دا امانت ستاسې په ذمه کې دی، دا به رسوئ نورو مسلمانانو ته، نورو بچیانو ته د افغانستان به رسوئ. او حوصلې به لوړې ساتئ. مشکلات ستا، ستونزې ستا په ټولنه کې. افغانستان د 40 کالو جنګونو، د 40 کالو مبارزې او مقابلې وروسته یو لږ د آرام ساه اخیستې ده. ستونزې به وي، څه چې ته غواړې هغه به په عادي شکل سر ته نه رسېږي. همتونه به لوړ ساتئ. هم به د دې کوشش کوئ لکه مخکې چې حنفي صاحب محترم درته وویله، د ماسترۍ کوشش به هم کوئ، د دکتورا کوشش به هم کوئ، د خدمت کوشش به هم کوئ. الحمدلله داسې نظام نه دی چې په نظام کې عدالت نشته، په نظام کې انصاف نشته. د انصاف نظام دی. باور په الله وکړئ، دا کم لیستونه چې د تقرر زما مخته راځي، په قسم درته ویلی سم چې په لسو نومونو کې به داسې اته راځي چې لیسانس ماستر لیسانس ډېر به کم داسې چې هغه ماستر و لیسانس نه وي او دلته تقرر کېږي. او ټول تقرر زموږ د وزارت ته، ټول د عام آزاد رقابت د لارې کېږي. خوښه مو همدا ده. دا اوس هم په لیستونو کې داسې ځوانان محصلین د ځان سره لرو چې ممتاز خلک دي زموږ سره په لیست کې دي، چې کله ځای پیدا کېږي دا ځوان ورته معرفي کوو. او په وزیرانو شورا کې مې غږ وکړ، ټولو وزیرانو ته مې وویل چې موږ سره ښه کدرونه شته، ښه ځوانان لرو، متحد ځوانان لرو، د افغانستان سره ژمن ځوانان لرو، اسلام ته ژمن ځوانان لرو. ستاسې که اړتیا یې موږ دا ځوانان درکولی شو. باور په الله وکړئ، وزیرانو صاحبانو ډېر په شوق راته وویل چې موږ بیخي دې ته آماده یو، تاسې موږ ته معرفي کړي. پر دې سلسله باندې مو کار روان دی. نو همتونه به عالي ساتئ، ضعیفه کېږي به نه، کمزوري کېږي به نه. یو ورځ به خدمت نه پیدا کېږي، بله ورځ به نه پیدا کېږي. سړی کوشش وکړي، اخر الله پاک یو مقام ته رسوي. او د کمزوري او د بې همتۍ نتیجه دا وي چې بس نور افغانستان پرېږده، پر دې باډر واوړه، پر هغه باډر واوړه. نتیجه به دا وي په هغه ملک کې بې عزته، پر لارې وژل سوی، په اوبو کې وژل سوی، هلته بندي